د خدای دپاره دا غوټه لږه سسته کړئ چې نور تللی نه شم نو ډېرې خبرې مه کوه سلیمان لالا مې پخوانی صاحب منصب دی او په تړلو ډېر ښه پوهېږي مخکې شه رښتیا صاحب دا غوټه ورته لږه سسته کړه هسې چې لمر ختلی لمونځ خو هم درنه قضا شو هسې تاسې ولکه څنګه لکه چای تیار دی پاڅېږه زه چېرته یم چېرته یم هسې ډېرې خبرې مه کوه ځه لالا دغه هم واخله تاسې شا به ځه مخکې شه موبایل مې زر شه موبایل دې او مخکې شه شا به ځه چې راتلې ځان سره راوړه موبایل مې دومره خبرې کوې مخکې شه کاکا سلام علیکم ته چیرته یې اوس درته ما تلیفون کوم زه د ولسوالۍ زندان ته روان یم ما ویل که ته د بابا لیدو ته ځې چې دواړه یو ځای لاړ شو نه نه ته ورشه زه اوس بل چېرته روان یم چې د پلار غم مې وخورم ښه سمه ده زه به یوازې لاړ شم صحیح شه خدای په امان السلام علیکم بابا وعلیکم السلام بچیا راغلی هو بابا زه راغلم
څنګه یې بچی؟ شکر دی زه ښه یم کراري ده ته څنګه یې بچیه دا نسخه واخله ما ته دوا راوړه او ګوره بچیه سام مې دومره په دې زندان کې خفه ده لکه چا چې زندۍ کړی یم یو ورځ د زندان په ما یو کال تېرېږي ګوره بچیه زر تر زره کوشش وکړئ چې زه دې ځای نه خلاص شم سمه ده بابا زه به دا دوا درته راوړم دی په امان زه خو دلته بندي یم خدای خبر چې کلي کې څه تېرېږي معلم صاحب ته رښتیا وایي دا مو ډېر ښه ځای ټاکلی دی که نورې پیسې مې لاسته راغلې زړه مې دی چې یو ښه لوبغالی هم درته جوړ کړم رئیس صاحب خدای پاک دې ستاسو ته د خپل خدمت توفیق درکړي موږ ډېره ځمکه هم لرو ها نو دا خو ښه زیری دی راباندې وکړ چې تاسو د ښوونځي دپاره دومره ډېره ځمکه لرئ خو ځمکه خو ډېره لرو خبره په دې کې ده چې موږ د ښوونځي دپاره منابع لرو فکر مه کوه معلم صاحب داسې ښوونځی به درته جوړ کړم چې دعاګانې به راته کوئ او ستاسو د کلي کلینیک هم ما جوړ کړی وم رئیس صاحب دا چې دا ښوونځی ستاسې د شرکت له خوا جوړېږي زه ډاډه یم چې دا به ډېر ښه جوړ شي معلم صاحب ستاسو خبره په ځای ده خو تېر ځل د دې کلي یو ځوان د کلینیک په کارونو باندې انتقادونه کول هسې نه چې دا ځل د ښوونځي په کارونو کې مشکل جوړ کړي رئیس صاحب تاسو اندېښنه مه کوئ ځوانان به خپل کار کوي موږ به هېچا ته د دې حق ورنکړو چې ستاسو په کارونو کې مداخله وکړي که نه قانون خو شته دی د اسد درک معلوم شو که نه؟ نه صاحب ډېر ورپسې وګرځېدلو په درک یې معلوم نه شو تر څو چې د اسد درک معلوم شوی نه وي دا موضوع لږه پټه وساتئ ښه صاحب په ادارو کې څوک د چا سره یوه خبره بې پیسو نه کوي او په اندېښنو پسې لاس ته نه درځي زه به درته څه لاره چاره وګورم د 2 لکه افغانیو خبره د پیسې راوړه او نیکه دې بوځه څه تاسو ویل 2 لکه افغانۍ ولې نیکه خو مې د چا کور نه دی وران کړی چې تاوان یې ورکړم ناحقه نیول شوی دی یو ورځ به خبره سپینه شي یو ورځ خوشې به شي ته د دې لوبو سره ناشنا یې که دا خبره بل ځای ته لاړه نو قسم په خدای چې د نیکه خو چې کېدل د خلاصه کوي چې لیدل به هم درته ګران شي رشوت ورکوونکی او اخیستونکی دواړه مجرمان دي دلته د بل منطق ژبه ګونګه ده په دې لوبه کې د مجرم او د بې ګناه پیژندل صرف او صرف د پیسو په سترګو کېږي د پیسو خلک د قلم خاوندانو د انصاف تمه لري حیران یم چې اهل قلم و قلم ولې دومره سپک کړو کومې پیسې چې ته مانه غواړې زه په دې نه پوهېږم چې دا به د چا جیبونو ته ورځي نور زما کار دی زه په خپل مسلک ډېر ښه پوهېږم ته فقط پیسې راوړه او د زندان نه د نیکه د راوتلو انتظار کوه نورې خبرې بې ګټې دي دا معلومه خبره ده چې د زور او زرو په میدان کې حقدار د خپل حق نه محرومیږي د نیکه دوسه مې چې بله ادارې ته لاړه نو دا به ډېر ښه کار وشي چې په تا غوندې کس مې بیا سترګې ونه لګېږي بیا به زما د خبرې ارمان کوي خو د مچ غوندې به لاس وهې او وخت به درنه تېري